سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. پاکستاني ځواکونو د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې روغتون په نښه کړی. سرچینې وایي چې پاکستاني پوځیانو 10 توغندي پر روغتون توغولي چې طبي تجهیزات، عملیات خونه او لابراتوار یې له منځه وړي. د سرچینو په وینا چې هلته اوس روغتیایي خدمتونه درېدلي او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. افغان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د هرمز تنګي د خلاصولو اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې ایران د هرمز تنګي د تجارتي تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستی دی. هغه له ایران مننه هم کړې ده. ټرمپ ورته مهال ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې سمندري محاصره به تر هغې دوام وکړي څو پورې چې له دغه هیواد سره ټولې خبرې او معاملې سل په سلو کې نهایي نشي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي د همغږي پریکړې له مخې دا تنګی تر ټاکلې مودې پرانیستل شوی دی. نوموړي ویلي دا پریکړه د لبنان د اوربند په رڼا کې شوې ده. ایران له تیرو څو اونیو راهیسې دا تنګی تړلی و چې په نړیواله کچه ورسره د تیلو او نفتو بیې بې سارې لوړې شوې وي. د ایران جګړې د افغانستان د هوایي چلند عواید ډیر کړي. د منځني ختیځ او اوکراین د جګړو له امله د یو شمېر هیوادونو هوایي حریم له تړل کېدو وروسته د افغانستان د هوایي چلند اداري عواید د نړیوالو الوتنو د تېرېدو له درکه زیات شوي دي. د راپورونو له مخې افغان حکومت هر کال له هوایي شرکتونو د تېرېدو په بدل کې تر 80 میلیونه ډالر زیات عاید ترلاسه کوي. د سویس بلو نیوز رسنۍ راپور ورکړی چې د مهمو هوایي لارو د تړل کېدو له امله هوایي شرکتونه اوس په ډیره کچه د افغانستان له فضا څخه استفاده کوي. او په افغانستان کې د الوتنو د کنټرول د سیستم نشتوالی د دغو الوتنو د خوندیتوب په اړه جدي پوښتنې راپورته کړي دي. د راپور له مخې دا مهال هره اونۍ نږدې 2000 الوتکې د افغانستان له هوایي حریم څخه تیریږي چې دا شمېر د تیر کال پرتله شاوخوا 15 برابره زیاتوالی ښیي. افغانستان د هرې الوتنې بدل کې $200 اخلي چې په ټولیز ډول هره اونۍ شاوخوا 1.4 میلیونه ډالر او په کال کې له 2 میلیونه ډالر زیات عاید ترلاسه کیږي. مقاومت شورا د افغان حکومت بلنې ته په غبرګون کې د ټول ګډون سیاسي بهیر پیلولو غوښتنه وکړه. د افغان حکومت د اړیکو کمیسیون لخوا بهرمیشتو سیاسي شخصیتونو ته د بلې په غبرګون د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا ویلي چې د هیواد کړکېچ یوازې د محدودو کسانو په ورتګ نه بلکې د یو پراخ ملي سیاسي بهیر له لارې د حل وړ دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د سیاسي شخصیتونو د بلنې ګام باندې غور کوي. دغه شورا ټینګار کوي چې د هیواد اوسني ژور کړکېچ ته په کتو باید له هر ډول سیاسي تحول سره مسؤلانه او عاقبینانه چلند وشي. اعلامیه زیاتوي چې یوازې د یو شمېر سیاسي مشرانو بلنه نشي کولی د افغانستان څو اړخیزې ستونزې حل کړي. د شورا په باور تلپاتې حل یوازې د ټولو سیاسي جریانونو، قومي مشرانو، نخبګانو، مخالفو ځواکونو، مدني ټولنې او د ولس د ټولو قشرونو په ګډون په یوه معنادار سیاسي بهیر کې نغښتی دی. د ملي مقاومت عالي شورا ټینګار کړی که طالبان رښتیا هم ثبات ته ژمن وي باید د داسې یو بهیر پیل اعلان کړي چې پکې د مشروع نظام جوړول، عادلانه ټاکنې، د ګوندونو آزاد فعالیت، د ښځو او نجونو حقونه او یو ځواب ورکوونکی جوړښت د خبرو اصلي محور وي. دغې شورا چمتووالی ښودلی چې د سیمې نړۍ او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په یوه معنا لرونکي مذاکراتي بهیر کې برخه واخلي. راشد خان ویلي چې نوموړی د پخواني افسانوي تیز بالر شاپور زدران د کورنۍ سره په دوامداره توګه اړیکه کې دی او د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. راشد خان شاپور زدران د افغانستان د کرکټ رښتینی اتل بللی او ویلي دی هغه یوازې یو لوبغاړی نه بلکې د هیواد لپاره د ویاړ سمبول دی. د په وینا د زدران نه هېرېدونکې کارنامې، زړورتیا او هغه خدمتونه چې نوموړي د تېرو 2 لسیزو پر مهال ترسره کړي د هر افغان لپاره د ویاړ وړ دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې سخت وخت کې دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي ځکه دا د داسې اتل حق دی چې کلونه د هیواد لپاره ستړي ګاللي دي. راشد خان همدارنګه هیله وښوده چې شاپور زدران به لکه څنګه چې په میدان کې سیالي په میړانه ګټلې د ازموینه به هم په قوي اراده تېره کړي او ژر به بیرته روغتیا ومومي. هغه د شاپور زدران د بشپړې روغتیا لپاره دعا وکړه او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به بیرته روغ، خوشحاله او د خلکو ترمنځ راڅرګند شي.
سپاه پاسداران د ایران د پوځ د ورځې په مناسبت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه هیواد پوځ او سپاه پاسداران د جګړې په ډګر کې د پوځي چوپتیا په حالت کې دي، خو ګوته پر ماشه او د پوځي چمتووالي په حال کې دي. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دوی به د هر ډول اقدام په مقابل کې د امریکا او اسرائیلو دښمن او د دوی متحدینو ته پیاوړی ویجاړونکی او پښیمانونکی ځواب ورکړي. په خبرپاڼه کې راغلي د دښمن هر ډول حماقت به بې له شکه د اسلامي جنګیالیو لخوا د مرګوني ګزارونو او سختو ځپونکو ضربو سره مخ شي او هغوی به له سپکاوي، ستراتیژیکې ماتې او شرمونکې ناکامۍ پرته بل څه حاصل نه کړي. اسلام آباد د یوې مهمې نړیوالې ناستې کوربهتوب لپاره چمتووالی نیسي. د ایران دولتي خبري اژانس راپور کړی چې په اسلام آباد کې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو د راتلونکي پړاو د ترسره کېدو په اړه د اټکلونو په زیاتېدو سره د پاکستان په پلازمینه کې امنیتي تدابیر سخت شوي او داسې ښکاري چې دا ښار د یوې سترې نړیوالې ناستې کوربهتوب ته چمتووالی نیسي. ایرنا لیکلي چې که څه هم پاکستاني چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دغو مذاکراتو ترسره کېدل نه دي تایید کړي او نه هم رد کړي، خو په اسلام آباد کې وضعیت او ځانګړي امنیتي چمتووالی ښیي چې پاکستان د منځني ختیځ له بدلونونو سره د یوې تړلې مهمې ناستې کوربهتوب ته په تمه دی. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر میا افتخار حسین وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږدمهاله جګړه هیڅ ستونزه نشي حل کولی. نوموړي پر دواړو لورو غږ کړی چې د یو بل په کورنیو چارو کې له مداخلې ډډه وکړي او د خبرو اترو له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر میا افتخار حسین ویلي سره له دې چې د دوحې هوکړې له مخې افغانستان طالبانو ته وسپارل شو، خو له هغه وروسته د اسلام آباد او کابل اړیکې د پخوا په پرتله نورې هم ترنګلې شوي دي. نوموړی ټینګار کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ جګړه د ستونزو حل نه ده. میا افتخار حسین د افغان کډوالو د ستونزو په اړه ویلي چې باید له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو لپاره یو روښانه، اسانه او انساني میکانیزم جوړ شي ترڅو د دواړو لورو اندېښنې حل او بشري حقونه خوندي پاتې شي. دغه پښتون سیاستوال په دې باور دی چې د نړۍ په کچه د سولې د هڅو لکه د هند او پاکستان یا امریکا او ایران ترمنځ د خبرو اترو هرکلی باید وشي. د هغه په وینا هر هغه ګام چې د ثبات لوري ته پورته کیږي د سیمې په ګټه دی.